په غونډ کې ناول چې د پاکستان د مختلف علاقې نه پښتنې د وزیرستان خلق دوست هرکلی ای دلته یولس جمع شوی دی دا په ریاست پاکستان کې نن بیا منصوبې ورته جوړیږي چې دا د ملک غدارون خلق سره وظیفه شوی دی چې دا د ملک وفادار نشي کېدای نو موږ چې وفادار نشي کېدلی د پاکستان آیین دی خو نن د شهیدونو ریز دو نن عارف شهید چې هغه کس چې تو دا چې پاکستان آیین مانې د پاکستان قانون مانې خو تو دا پانسي ورکړی وای او دغه عثمان لالا چې دا صاحب کا سنیټر و تو دا پانسي ورکړی وای خو آیین خود نه مانې چې په ظلم په جبر باندې پښتون مړاوي خو دغه مخالفت کو چې دا منم چې زما نظر به شرارت کړی وي خو دا ستا په حسن کې مستي ده خفه کېږې به نه نو د میز په دښتې کې فرق دی د ده سره چې پاکستان آیین ته نه منې دغسې علي وزیر نیولی شوی دی په کراچۍ کې خو نن ایپور پریز عمران خان ته عدالت لګېږي شهباز شریف ته لګېږي چې علي وزیر پیر شوي یعنې سرکاري وکیل په چوټي باندې وي نو که علي وزیر چیرې معافي وغواړي د باج ونه بیا نه عدالت شته نه جج شته خو علي وزیر ټکړې ټکړې کوي منصور ټکړې ټکړې کوي دا یوه نظریه ده یوه سوچ دی چې څه خو به پته راړوي چې ملګرو پاک کړئ ورخطا چې نه شئ د خپل منزل نه را په شا چې نه شئ شپه د تېرېدونکې را سهاره کېږي د تورو تیارو سره پخلا چې نه شئ نو نن بیا فتح کوډ وار وشو په یخ ټیم کې چې امریکې ورته ویل چې دا مجاهدي پاکه زه استعمال شول هغه نه بیا ورل ټرر د دهشتګردۍ جنګ دی ویل چې دا کوټ دي یا پیټ طالبان دي خو هغه خلاف زه استعمال شول او نن بل جنګ دی د دنیا درېیم جنګ روان دی چې فتح بیا فتح کوي نو هغه نظام دومره سخت مخالفت به وشي چې یا د پاکستان ټکړه کېږي یا دا فتح ته په تک فتح کوي نو ریاستي ادارې ښه وولوه که چیرې د ملک بچ کول غواړې خپل آیین بحال که ته په نیک باندې جنګ غواړې دا جنګ دې نه ماني نو دا ته خپلې فیصلې بدلې که خو ډېر غور مه ده دوست دې پوره رایوه شعر د خپل تقریر باندې ختم کوه وی چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو مننه شکریه